مولا عبدالغني برادر څه کړي دي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام ستړي مشئ. په AFG+ چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG+ چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. مولا عبدالغني برادر وایي د افغانستان شتمني د ملت پیسې دي، باید خوشي شي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغني برادر وایي د امریکا لخوا د افغانستان کنګل شوې شتمني د پخواني ولسمشر اشرف غني د شتمني نه وه، بلکې د افغانانو وه. نوموړي په یوه وینا کې چې ویډیو یې پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویلي هغه څه ته چې امریکا کړي او نړیواله ټولنه نه ګوري. ولې نړیوال امریکا ته نه وایي چې کنګل شوې شتمني د اشرف غني نه بلکې د افغانانو ده. ښاغلي برادر زیاته کړه چې د افغان ولس کنګل شوې شتمني باید بیرته آزاد او ورکړل شي. خو د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي ویلي طالبانو ته به د افغانستان کنګل کړل شوې شتمنیو ته لاسرسی ورنه کړل شي. نوموړي چې په یوه خبرې غونډه کې څرګندونې کولې وویل امریکا د بیلابیلو لاملونو له امله دغه کنګل کړل شوې پیسې نه آزادوي او په وینا یې له دې لاملونو نه د ملګرو ملتونو او امریکا بندیزونو په لیست کې د مهمو طالبانو د نومونو شتون دی. د سپینې ماڼۍ ویاند زیاته کړه چې د دې شتمنۍ د نه آزادولو یو لامل یوه روانه دعوه هم ده چې د سپتمبر په 11 نیټې د بریدونو د قربانیانو د کورنیو لخوا ثبت شوې ده. 20 کاله وړاندې پر امریکا د سپتمبر پر 11 نیټه د بریدونو د قربانیانو د کورنۍ 150 غړو له القاعده او طالبانو له شکایت سره د خپل زیان لپاره د عدالت او غرامت غوښتنه وکړه. له بل پلوه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ریپورټ له مخې یوه لسیزه وروسته طالبان او القاعده مسؤل وبلل او هغوی یې د شاوخوا 7 میلیارډ ډالرو غرامت پر ورکړې محکوم کړل. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.